سلامونه نیکې هیلې او ښې چارې دوستانو. یو وار بیا دانیال ثاقب د پښتو ټي وي د پښتانه خپرونې په شیشه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. دوستانو، زموږ د پښتنو قبیلو د لړۍ 22 نمبر قبیله چې نن یې تاسو ته در پیژنم هغه اورمړ قبیله ده. مخکې له دې نه چې په اورمړ باندې وغږیږو، زموږ ویډیو در سره خوښه او شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، د پښتني شجرو پر بنسټ اورمړ سربڼي پښتانه دي چې د جنوبي وزیرستان په کانګروم د پېښور په شاوخوا او د افغانستان د لوګر په ولایت کې میشته دي. د اورمړ اصلي نوم عمردین و چې وروسته د اورمړ په نامه مشهور شوی دی. پښتني توکمپوهانو اورمړ د شرخبون زوی او د سربن لمسی ګڼلی دی. د تاریخ حیات افغاني لیکوال ډیپټي محمد حیات خان د اورمړو په اړوند داسې لیکلي دي. هغه وایي چې جوته ده چې د اورمړ پلار امردین د شرخبون له 5 زامنو په جمله کې تر ټولو کوچنی و. د یو زوی درلود چې اورمړ نومېده او قبیله یې هم د ده په نامه نومول شوې ده او تر اوسه هم په همدې نامه سره یادېږي. داسې ویل کېږي چې اورمړ 20 زامن درلودل او هر یو زوی یې چېرته چې پیدا شوی دی د هماغه ځای نوم پرې ایښودل شوی دی. او یوه منظومه چې حضرت میا عمر څمکني ویلې، نو په هغې کې هم اورمړ ته 20 زامن منسوب شوي دي. په دې ډول سنګتوی، منتوی، مشکور، شکتوی، زیق، مشوی، جلو، جلویان، کانګروم، هوان، کونیخ، خسیران، رنګ، دلجا، ملاڼي او سیدلني خیل، دوتوی، سین، خلیل او بورکي وو. نوموړي مورخ د دوی د استوګنې سیمې موږ ته داسې معرفي کوي. د اورمړو د استوګنې سیمه د سلیمان د غره هغه برخه ده چې اوس پکې د وزیرو او مسیدو قبیلې استوګنه لري. د کانګروم ښار چې د وزیرو او مسیدو د بدر په سیمه کې پروت دی، د اورمړو لخوا جوړ شوی دی چې اوس هم د اورمړو 15 ښاخونه په کانګروم کې په دې ډول اوسېږي: خیکني 80 کوره، خرمچاڼي 40 کوره، ملاتاڼي 80 کوره، بیکسي 200 کوره او چراڼي 20 کوره چې ټول 380 یا 400 کورنیو ترمنځ په خپل پخواني ټاټوبي کې استوګنه لري. د کانګروم اورمړ په خپلو منځو کې په اورمړ ژبې خبرې کوي چې برګستا، بورکي او برکي هم بولي، چې د پښتو، هندي او پارسي ژبې لغوي جوړښتونه پکې شته. خو هغه اورمړ چې خپله ژبه یې ساتلې، د دوی په ژبه کې له څېړنو داسې معلومیږي چې په مشکله کېدای شي هغه د پښتو ژبې یوه لهجه وګڼل شي، ځکه چې د دغې ژبې فونولوژي، مورفولوژي، سینتاکسین، لیکسیالوجي او نورې ژبنۍ ځانګړتیاوې دا جوتوي چې د دوی ژبه لرغونې او د ختیځو اریایي لهجو ځینې شمیرل کېږي او د اریایي ژبو په کورنۍ کې شامله ده. په اوسني وخت کې د اورمړو د استوګنې ځایونه دا دي: د جنوبي وزیرستان په کانګروم کې د سرشمیرنې له مخې 300 تنه ښودل شوی دی. د پېښور د جنوب ختیځ په 10 کیلومترۍ کې د اورمړو 3 کلي شته چې د برو اورمړو، ښکتني اورمړو او منځني اورمړو
په نامه یادېږي. په جنوبي وزیرستان او پېښور سربیره یو شمېر اورمړ د پښتونخوا په کرمې ایجنسۍ، کرک، اورکزیو ایجنسۍ او سوات کې هم مېشته دي، خو په دغو یاد شوو سیمو کې دوی خورا لږ دي. د افغانستان د لوګر په ولایت کې د تاریخ حیات افغاني د لیکوال ډیپټي محمد حیات خان په حواله کلونه د مخه د وزیرو قبیلې د غلبې په وجه او یا هم د کاختۍ یا قحطۍ په سبب د جنوبي وزیرستان نه د لوګر د برکي برک سیمې ته ولېږدېدل. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د انسټیټیوټ د غړي ښاغلي دکتور خلیل الله په قول، چې هغه خپله هم یو ژبپوه دی، هغه وایي چې اورمړ د لوګر د عبدالصمد خان، نورالله او تقي په کلیو کې استوګنه لري، او په هغه وخت کې په نوموړي ولایت کې د اورمړو مجموعي شمېر د 400 او 500 تنو ترمنځ ښودل کېده، چې ښایي اوس به د دوی شمېر ډېر شوی وي. د هندوستان د پنجاب ایالت د جلندر په ښار کې هم ډېر لږ شمېر اورمړ شته دی. اورمړ غیرتي، میلمه پالونکي او په ملګرتیا کې تکړه خلک دي. د روښاني غورځنګ بنسټ ایښودونکی او د خیر البیان او حالنامې لیکوال یا مؤلف حضرت بایزید انصاري، چې په پیر روښان علیه الرحمه مشهور و او د مغولو پر خلاف د ویاړه ډکې مبارزې کړې دي، اورمړ پښتون و. د وزیرستان په اورمړو کې نامتو کسان جنرال وحید علي بورکے، سکندر افضل خان د البورکي قبیلې یا خوځښت مشر، ملک عبدالرؤف بورکے په کانګروم کې د بورکي قوم مشر، او ملک محمد قریب خان بورکے او ستر جنرال فاروق احمد خان دي. همداراز د افغانستان د لوګر د اورمړو له جملې نه ښاغلی دکتور خلیل الله اورمړ، چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی او محقق و، چې په پښتو او اورمړي ژبو کې څېړنې کړي دي. دا و د اورمړ قبیله. دوستانو، اوس په یو بله پښتني قبیله یا د پښتنو په یو بل قوم باندې غږیږو چې هغې ته بابړ وایي. که چیرې د بابړو د قبیلې د نسب شجره په غور سره وڅېړو، نو جوته به شي چې دوی په اصل کې سربڼي پښتانه او د شیرانیو د قبیلې یوه څانګه ده. دوی وروسته د شیرانیو نه بیل شوي او اولادې یې ځان ته بیل نوم غوره کړی دی او نن ورځ د یوې جلا قبیلې په توګه ژوند کوي. د تاریخ حیات افغاني د شجرې پر بنسټ بابړ د ودم زوی، د شیراني لمسی، د شرخبون کړوسی او د سربند کودی دی. همداراز بابړ د انجر او سنجر په نامه دوه زامن درلودل، چې سنجر بیا د مسعود خیلو، اسماعیل خیلو، ابراهیم خیلو، یعقوب خیلو او غوریا خیلو په څانګو باندې ویشل شوي دي. د بابړو د استوګنې اصلي ځای د سلیمان غر ګڼل شوی دی، چې وروسته د شمېر د ډېروالي او یا هم ښایي د نورو عواملو له کبله له خپل اصلي ټاټوبي نه خواره واره شوي او په نورو ځایونو کې مېشت شوي دي. ویل کېږي چې د بابړو د قبیلې خلک د پخواني زمانو راهیسې د تجارت او سوداګرۍ د کارونو سره ډېره لیوالتیا درلوده او د دوی د قبیلې خلکو د هندوستان او د منځنۍ اسیا، بخارا او سمرقند ترمنځ د بېلابېلو سوداګریزو مالونو لکه پوستینونو، انجي او قیمتي ورېښمو ټوکرانو سوداګري کوله، او دوی په خپلو سوداګریزو دندو کې
ریښتونی، ایمانداره، حلیم او د ښه چلند خاوندان وو. ان تر دې چې انګریزي نامتو مورخ او د کابل د سلطنت بیان لیکوال مونټ سټورات الفسټن هم د دې خبرې سره موافق دی چې دوی د سوداګرۍ په چارو کې ډیر ماهر وو. همداراز دوی په اقتصادي پلان جوړونې او حسابي چارو کې دومره مهارت درلود او په دې کارونو کې دومره بریالي وو چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي لوی احمد شاه بابا په وخت کې نور محمد خان بابړ مستوفی الممالک او ګل محمد خان بابړ ته د امین الملک یا لوی خزانه دار مهمې دندې سپارل شوې وې. بابړ په دغه ځایونو کې میشته دي. په کندهار کې بابړ د دغه ښار د بابړو په کوڅې د پنجوایي ولسوالۍ او د کندهار د ارغنداب په سوزني نومې سیمه کې ژوند کوي چې په دغه ولایت کې د بابړو مجموعي شمیر د 2000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. ارواښاد ستر علامه پوهاند رشاد بابا چې ټول پښتانه پرې ویاړي او پښتو ژبې، ادب، تاریخ او فرهنګ ته یې د ستاینې او قدر وړ خدمتونه کړي دي، یو بابړ پښتون و چې د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ ته سترګې پرانیستلې وې. په ننګرهار ولایت کې د جلال آباد ښار لویدیځ خواته د بابړیانو یوه لویه محله یا کلی شته چې د علي خیلو په ګاونډ کې پروت دی. د جوزجان په ولایت کې په بیلابیلو ولسوالیو او د هغې جملې نه د خواجه دوکو، اقچې، فیض آباد او خانقا په ولسوالیو کې هم میشته. د شبرغان ښار بابړ د دغه ښار په مرکز او همداراز دغه ښار ته څیرمه سیمو لکه افغان تیپا یا افغان تپه، شیرخیل، شوبی، خواجه دوکو، افغانیه او تابین کې ژوند کوي. په تیرو وختونو کې د جوزجان د بابړو نه یو تن ګوهر خان بابړ د جوزجان ولایت د فیض آباد د ولسوالۍ ولسوال هم پاتې شوی دی. یو شمیر بابړ د فاریاب ولایت د قیصار په ولسوالۍ کې هم میشته دي. همدغه راز بابړ د بادغیس په ولایت کې د غورماچ او مرغاب په ولسوالیو کې هم استوګنه لري. د بلخ په ولایت کې هم د دغه ولایت د بلخ په ولسوالۍ کې استوګنه لري او د کندز د دشتیارچي په ولسوالۍ کې هم بابړ استوګنه لري. په دغه ولایتونو سربیره یو شمیر بابړ په هلمند، لوګر او کونړ کې هم میشته دي، خو د هغوی دقیق شمیر په اړوند کوم معلومات نشته. داسې تاریخي شواهد شته چې د دوی 1500 کورنۍ کوچیاني او 200 کورنۍ نیمه کوچیاني ژوند لري چې د دوی د لیږد مسیر او لاره د هرات د هری رود نه نیولې د بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ او کندوز پورې رسیږي چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په نوموړو ځایونو کې خپلې کیږدۍ دروي او خپل مالونه او رمې په ورشوګانو کې څروي. په سویلي پښتونخوا کې هم یو شمیر بابړ وجود لري. د سویلي پښتونخوا د مشهور لیکوال، مورخ او فلکلور پیژندونکي پروفیسر سیال کاکړ په حواله یو شمیر بابړ په ژوب، کوټه او پښین کې هم میشته دي. په پښتونخوا کې د بابړو سیمه د میاخیلو سویلي برخې ته پرته ده چې لویدیځ لور ته یې سختې غرنۍ سیمې پرتې دي. اوس دوی د پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان په چودوان او دامان کې میشته دي. اوس دامان د ټانګ په نامه یادیږي چې د ډیره اسماعیل خان یوه ولسوالي ده. همداراز په سیهره نومې سیمه کې هم چیرې چې شیراني اوسیږي بابړ هم میشته دي. یو شمیر بابړ په پېښور کې هم استوګنه لري چې انګریزي ژبپوه
میجر راورټي په دامان یا اوسني ټانک کې د دوی مجموعي شمیر د 7,000 کورنیو په شاوخوا کې ښودلی دی چې 700 تنه جنګیالي ځوانان یې درلودل. په سند کې هم بابل پښتانه شته. د پروفیسور سیال کاکړ د اثر پښتو او پښتانه په سویلي پښتونخوا کې پر بنسټ یو شمیر بابل د پاکستان هیواد د سند ایالت په ګړي یاسین، سلطان کوټ او شکارپور کې هم مشته دي. او په هندوستان کې لکه چې د مخه ورته اشاره وشوه، بابړو د سوداګرۍ په چارو کې ډیر مهارت درلود او د هند او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې چې د دغو بابړو د جملې نه یو شمیر په هندوستان کې مشته شوي دي چې د هند په مختلفو ایالتونو کې لکه مهاراشترا، اندرا پردیش، مدیا پردیش او ګجرات کې مشته دي. خو له بده مرغه چې خپله خوږه پښتو یې له لاسه ورکړې ده. تاریخ حیات افغاني د بابړو د دود او دستور په اړوند لیکلي. هغه بابل چې په افغانستان کې اوسي نو دودونه او رواجونه یې د هغو بابړو سره توپیر لري چې د شیرانیو په گاونډ کې اوسي. هغه بابل چې د شیرانیو په گاونډ کې اوسي نو د هغوی رواجونه کټ مټ د شیرانیو په څیر دي. دا و تر دې دمه زمونږه خپرونه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، بیا چې له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې راځم. ښاد، آباد، خوشحاله او سوکاله اوسئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ. په لوی الله مو سپارم.